عشقه لیونیه لنډه کیسه رفیع الله روشن. تازه په تازه مې د زړه واک ورکړی و. ډېر خوشحاله وم. لومړی ځل و چې د یو کار له کولو مخکې مې هیڅ فکر ونه کړ. شاید لامل دا و چې باور مې په لنډ زماني واټن کې اوج ته رسېدلی و. ځان راته د تنهایۍ د پای په څنډو کې ښکارېده. هیلې مې په خپله غوړېدلې په نظر راتللې. یو ډول بدلون مې محسوساوه. که راپورې ونه خندئ نو سمه الوتم. هغه مې ټوله د ځان بلله. کله به مې ورباندې امر کاوه، کله ناز او کله کله به ورته غصه هم شوم. دا هر څه مې ځکه کول چې هغه مې اوس بلکل خپل ملکیت ګڼله. او همدا تاثیر و چې ځان ته مې بلکل واک ورکړی و. هغې هم راسره داسې دلچسپي لرله چې بیخي د روژې د ماښامي شربت وم ورته. کله یې هم منفي ځواب نه راکاوه، سره له دې چې ډېر کله به زه پوهېدم چې ملامت یم، خو هغې به په حقه بللم. دومره ناز به یې راکاوه چې بیخي به ځان راته د هغې لپاره د سرو زرو مارغه ښکارېده. په څو ورځو کې د نړۍ پر مخ له ځانه نیکبخت کس په نظر نه راته. په ویښه او په خوب کې به خوشحاله وم. ایله د ژوند په تعریف مې سر خلاص شو. ځان سره مې وویل چې ژوند خو دا دی، مخکې خو مې هسې ژوند په ځان باندې خنداوه. ډېرو ته شاید عادت یا عادي کار وي، خو زما لپاره ډېر مهم او په زړه پورې ځکه و چې بیخي نوی وم. دواړه له روانو حالاتو او شیبو ډېر راضي وو. هغه هم د خوښۍ په خوږو کې دومره ژوره تللې وه چې اټکل یې نه کېده. کله ناکله به یې داسې خبرې په غیر اختیاري توګه له خولې راووتلې چې دې به په عادي حالاتو کې ورڅخه ډډه کوله. خو هغه چې وایي عاشقان ړانده او کاڼه وي، د دې خبرې په فلسفه او مبنا اوس پرته له پلټنو او تجسس کولو پوهېږم. نو ځکه مې ډېر وخت دا سندره له ځان سره ډېره زمزمه کوله چې وایي عشقه لیونیه ستا د لاسه در په در یمه. عشق لیونیه عشق لیونیه عشق لیونیا ہے عشق لیونیا ہے عشق لیونیا ستا د لاسه در په در یمه پټ پنا بادشاه یم په ظاهره ګداګر یمه عشق لیونیا. خیر، موږ یو پر بل احسان هم نشو کولی او نه مو کاوه، ځکه چې د محبت په زمزمو لمبول شوې دا اړیکه یو طرفه نه بلکې په تمامه معنا دوه اړخیزه وه. نو د هرې خبرې احسان مو پر یو بل نه بلکې پر خپل ځان کاوه. د مینې د نړۍ د آسمان په کنارو کې به غاړه په غاړه او لاس په لاس ګرځېدو. په لږو شیبو کې به مو شاهکارونه وکړل. پاچا او ملکه به شو. محلونه به مو جوړ کړل. هرې تراجدۍ ته به مو حل لاره پیدا کړه. ستونزو به راته لاره پرېښودله او خوښیو به غاړه راکوله. د مینې په بې پایانه سمندر کې به د امتزاج د وروستي حد او جنون له سرحده واوښتو. خو ناڅاپه یوه ورځ
دې هر څه 180 درجې فرق وکړ او هر څه بل ډول شول. هغه سوله نومېده، خو ما به چاغه بلله. تل به مې په مکالمه کې د چاغې په نوم مخاطبه وله. ورته ومې ویل کله کله بې تفاوته کېږم، زما او ستا اړیکه له نورو سره ډېر توپیر لري. زه او ته په دې نړۍ کې بیخي نوي یو. موږ دا نړۍ تازه تشکیل کړې، لا یې سرحدونه نه دي تثبیت شوي، جغرافیه یې ناکافي ده او بې تجربې یو پکښې. نو ډېر پام باید وکړو، ځکه چې هر څه چې مات شي بیرته کوشیر اخلي، خو د محبت اړیکه او زړه چې مات شي نو بیا یې کوشیر اخیستل ناممکن وي. سولې لکه څنګه چې به یې مخکې زه له نازه ماشوم بللم او تل به یې په مینه مینه راته ماشوم جانان وایه، نن پرته له دې چې په تېره لنډه ماضي زما او د دې په اړیکه ژوند او راتلونکي فکر وکړي، په ډېر جدي انداز او بدله لهجه یې وویل: ته ماشوم یې او زه دومره حوصله نه لرم. نه پوهېږم هغې د کوم فکر پر بنسټ دا خبره وکړه، خو زما د فکر په نړۍ کې دریم نړیوال جنگ پیل شو. ځای پر ځای کېناستم، دماغي جنگ مې پیل کړ، سر مې په دیوال وواهه تر څو د سولې دې خبرې لپاره یوه توجیه پیدا کړم. خو هره هڅه مې ناکامه وه. سترګو مې دومره شدید سوخت پیل کړ چې ما ویل د اوښکو پر ځای وینې ورڅخه دارې وهي. هماغه زما خبره شوه او له همدې خبرې سره مې زړه داسې پارچه پارچه شو لکه خټین لوښی چې له هسکه راپرېوځي، په تیږه ولویږي او کودړې یې دانه دانه اخوا دیخوا سره تیت او پرک شي. څومره چې دردونه راکړه په خندا تا، څومره چې غمونه راکړه په خندا تا. څومره چې دردونه راکړه په خندا تا، څومره چې غمونه راکړه په خندا تا. عشق وار خطا تکړم، عشق پا جړا تکړم، نور بدر تسوایم زه، نور بدر تسوایم.